السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې په کندوز کې مې دوه نفره وتښتول، د یو چا دپاره یا د یو چا په امر باندې. بیا یخني وه، یخ و، واوره وه. نو په دا واوره کې مې ډېر ظلم ورباندې وکړي، ډېر ظلم مې ورباندې وکړي. په دې یخ کې مې مثلا غورځولي وه. نو اوس ته وایې خارج ته راغلی یم، پر هغه عمل باندې پښیمانه یم، توبه مې ایستلې ده. اوس به الله جل جلاله ما وبخښي که به مې نه وبخښي. نو محترمه یو حقوق العباد دي، په حقوق العبادو کې الله انسان ته عفو نه کوي. دغه انسان چې تا تښتولی دی، اول دا ځای چې دا د ده تښتول تا ته روا دي که نه دي روا. ښه هغه بیا ته مثلا دلیل ولرئ چې ما ته روا دي ومې تښتاوه. دا چې په واورو کې دې تعذیب ورکوه، په واورو کې دې تکلیف ورکوه، دا دې ظلم کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سفر د جهاد کې څه کافران بندیان کړل، اسیران یې کړل. بیا دی په خبر نه و، صحابه کرامو لمر ته غورځولي وو، اوبه یې نه ورکولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په خبر سول، تاسې دوه عذابه ما ورباندې تېروي، چې یو د دنیا عذاب دی، بل د آخرت عذاب دی. چې د مرګ مستحق دی، مړه یې کوي، خو په لوږو، په تندو، په تکالیفو یې ما وژنئ. نو د دغه سړي اول دا تښتول تا ته شرعاً روا و که نه و روا؟ د دې معلومات څه نه لرم، نه تا دا پوښتنه کړې ده چې په دغه جرم ما وتښتول. ښه بیا مجرمان دي تا وتښتول، خو دغه په واوره کې عذاب ورکول دا په هیڅ صورت، په هیڅ مذهب، په هیڅ شکل نه دي درته روا. خو که د مرګ مستحق ول هم یې دغه نه و عذاب، که بل جرم کړی هم یې دغه نه و عذاب. شریعت هر شي ته خپل سزا ټاکلې ده. هر هغه څوک چې مقتدر وي، خاوند قدرت وي، د افغانستان مظلوم اولس، هغه مظلوم دی، هغه مظلوم دی. هر چا ورباندې ظلم وکړي، هر چا ورباندې زده کړل. په موږ کې هغه څوک مقتدر دی، په موږ کې هغه څوک د قدرت خاوند دی، په موږ کې هغه څوک د عزت خاوند دی چې د هغه په لاس کې ټوپک یا کار څوک وي. پاته دغه د مظلوم اولس دا هر چا وزیراوه، هر چا وزیراوه. د اسلام په نامه هم خلکو وزیراوه، د کفر په نامه هم وزیرېدی، په هر نامه باندې دغه مظلومان وزیرېدل. د جاسوسۍ په نامه هم وزیرېدل، د طالب په نامه یې هم وځورول چې ته طالب یې، طالب ملګری. بل وایي ته د حکومت سړی، د حکومت ملګری. دی به یې هېڅ شی لا نه وي، بزګر به یې خواره کوي. ظلم مه کوئ محترمینو. هر څوک چې ظلم کوي په ورځ د قیامت به د خپل ظلم سزا وویني. په دنیا کې خو موږ په داسې جامعه کې ژوند کوو چې ظالم را پکښې ښاغلی دی. هغه څوک چې په زرهاوو حافظان د قرآن عظیم شان و کنټینرانو ته ور واچول، په زرهاوو پښتانه یې شهیدان کړل، په زرهاوو پرسبانان یې شهیدان کړل، په زرهاوو مؤمنان یې شهیدان کړل. هغه نن خیالور په ترکیه کې ناست دی، چا څه په وکول. نو محترمه که هر څو توبه وکړې، په ورځ د قیامت به دغه مظلوم ستاسو خپل غچ انتقام اخیستان نیکۍ به در سره ټولې کړي، تا به الله دوزخ ته وسپاري. که د نیکۍ نه درلودلې، د ګناهونه به پر تا بار کړي، تا به الله دوزخ ته وسپاري. که دا خلک ژوندي وي، ښه خبر دا ده چې ورسه معافي ورڅخه وغواړه. که ورکلای نه سي، په یو بله طریقه باندې د خلکو څخه معافي وغواړه. که معافي نه وغواړې، نو بیا د آخرت سزا ته ځان وسپاره. موسوعة الفقهیه جلد نمبر 14 صفحه 129 آثار توبة في حقوق العباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.